کافرانو شک کړی و که نه او الله په خپله فرمایي که په شک کې نو شک د دوو وجو کې د یو وجې نه راتلی شي یو دا چې په دې کتاب کې نقص دی نو ځکه پکې شک دی یو دا چې د سړي په سمج کې نقص دی نو دلته بیان وشو چې په دې کتاب کې څه نقص نشته دی چې د شک مرکز وګرځي که نقص دی نو په سمج کې نقص دی خو یو بل جواب دی آسان جواب عام فهم جواب چې د دې سوال جواب ضرورت د سره نه راځي د یو وطن بادشاه چې اعلان وکړي په دې وطن کې رشوت نشته دی زمون په وطن کې رشوت نشته دی زمون په وطن کې ظلم نشته د دې مطلب څه چې ظلم مه کوئ رشوت مه اخلئ لاندې ټولو خلکو ته دا یو حکم وي چې ګورئ رشوت به نه اخلئ ظلم به نه کوئ زمون په وطن کې انصاف دی نو مطلب د دې څه چې ټولو خلکو ته حکم دی چې انصاف وکوئ همدغه شان الله حاکم دی بادشاہ دی شارع دی قانون ورکوونکی دی نو د عربي اصطلاح کې پښتو کې موږ وایو اخبار د جانبه د شارع نه دا شارع چې خبر ورکړي موږ لکه څنګه بادشاہ مثال چې خبرې ورکړي دا که مثبتي نو په منزله د امري او که منفي وي نو په منزله د نهي یعنی که مثبت خبره بادشاہ وکړله چې دا کار داسې دی نو مطلب دا نه چې دا حکم وکړو چې دا کوئ داسې او چې کله وي دا کار داسې نه دی مطلب دا نه چې نهي وکړه داسې مه کوئ نو د الله د طرف نه خبر دی دا هغه کتاب دی چې په دې کې څه شک نشته مطلب څه دی په دې کې شک مه کوئ لا ریب فیه لا ترتابوا فیه په دې کې شک مه کوئ ګورئ دا د شک کتاب نه دی دا هدایت دی تاسو هدایت غوښته او که نه نو هدایت دی هدی للمتقین نو بل سوال ذهن ته راځي چې متقي خو صرف متقي دی ده ته د هدایت څه ضرورت دی متقي خو هغه چاته وایي چې هغه هدایت قبول کړی دلته د متقي نه مراد دا دی هغه کسانو ته هدایت کوي چې هغه رجوع وکړي دې ته رجوع کوونکی راګرځېدونکي وخت ورکوونکي طالب حق چې څوک جوړ شي نو هغه ته حق میلاویږي او الله هدایت هم کوي هغه چاته ویهدي الیه من ینیب هدایت کوي هغه چاته چې څوک رجوع وکړي دا موږ ټول نارینه او زنانه په میدان کې 2 ګنټې یو څه زیات وخت د کور را روانېږي بیا رسي دا وخت لګوي دې دا طالب حق دی که نه حق طلب کوي حق غواړي هدایت غواړي نو د قرآن وعده ده چې دوی ته به هدایت کوي نو تاسو ټولو لپاره د قرآن وعده ده چې قرآن به هدایت کوي درته ځکه رجوع وکړله د دې نه بهر ډېر څه خلک ګرځي په زرګونو لکونو خلک دی قرآن د هغوی د هدایت ذمهواري نه اخلي چې هغه راځي نه نو څوک چې رجوع کوي نو هغوی ته د هدایت کوي بیا د دې متقیانو صفات بیانېږي دا څوک دي الذین یؤمنون بالغیب موږ معنا وکړه هغه خلک چې ایمان راوړي په نالیدلو څیزونو ګوره موږ جنت نه دی لیدلی موږ جهنم نه دی لیدلی موږ د قبر عذاب او عالم برزخ نه دی لیدلی موږ فرشتې نه دي لیدلي خو موږ په دې باندې ایمان راوړو دا ولې یو مخبر صادق یو صحیح خبر ورکوونکی موږ ته خبر راکړی دی او موږ په دنیا کې ډېر غیب منو ډېر غیب منو تاسو زهر لیدلی دي چا به لیدلي او چا به نه لیدلي خو تاسو چا زهر خوړلی دي زموږ سهار په مرکز اسلامي کې جي ټي روډ باندې دورې تفسیر بل شروع دی د هغې کې ما دا سوال کړو یو کس وي چا و ماله چا راکړي وو خو زما په خیال په دې مجلس کې به هېڅ چا هم زهر نه وي خوړلي خو څوک ورته لاس نږدې کوي سهار ته چې ژبې باندې کېږي نه نږدې کوي دا ولې د دې ماهر مونږ ته ویل چې دا وجل کوي غیب دي که نه دي چا هم نه دي خوړلي دا بوتل کې چې څه پراته دي نو چا نه دي خوړلي ما څه کړي نه دي چې زه وجل کوي لکه که اوس کله خوړم بهی غلطۍ اخري نه غلطي ده او زه یو بل مثال تاسو درکړم که تاسو کې ډاکټران صاحبانو ډېر ناست
دا مریضان راځي نو ډاکټر ورته پرهیز کوي. نو یو پرهیز ډېر عجیبه دی. د شوګر مریض راشي نو شوګر مریض ته وایي دا دپاره شوګر او هغه څیزونه نه دي ښه چې په هغې کې شوګر ورپکې دی. نو یو خو به چیني نه استعماله نو واضحه خبره ده. خربوزه به نه خورې دا خواږه څیزونه به ټول نه خورې واضحه خبره ده. ورته وایي وریجې به نه خورې. نو په وریجو کې تا خواږه لیدلي دي که نه څوک یوه مجموعه وریجې راوړي دی وایي شوګر پکې دی زه یو چمچ چیني چې ما راوباسه چې شوګر پکې دی نشته پکې. وریجې لذیذې دي خو شوګر خواږه خو پکې نشته. دی وایي دا به نه خوري دې کې شوګر دی. او بل طرف ته د سیکرین هغه ګولۍ په خپله درته ولیکي دا واخله بازار کې هغه خواږه ده وایي دا خوراک چې کې اچوه دې کې خواږه نشته. نو چې کوم شي کې خواږه دي وایي دې کې خواږه نشته خورئ او چې کوم کې خواږه نشته وایي دې کې خواږه دي مې خوره. دا الټه غوندې خبره ده که نه ده؟ خو مونږ یې منو. ولې دا کوم سړی دا کوم ډاکټر چې دا خبره کوي دا د دې سپېشلیسټ دی د دې ماهر دی د دې خبر لري پوره علم لري چې په وریجو کې شوګر شته دی او په دغه ګولۍ کې نشته دی. د دې اوس زه ماهر نه یم بل ماهر نه دی دا ډاکټر صاحب ماهر دی ځکه نو مونږ په دې یقین کوو. همدغه شان د دې ټولو مغیباتو په باره کې دا چې زموږ غیب دي د دې باره کې یو مخبر صادق صلی الله علیه وسلم د دې خبر ورکړی دی چې هغه صادق دی رښتینی دی او د هغه په دې علم کې په دې خبر کې هېڅ شک موږ نه کوو. نو چې څه وایي نو ټیک وایي موږ اعتماد کوو. ویقیمون الصلاة او مونځ قایموي. د اقامت الصلاة معنا ده د اقامت الصلاة ځان سره زده کوي دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې مونځ قایموي یعنې مونځ ادا کوي او بل په کامله طریقې ادا کوي او بل همیشه ادا کوي. یعنې دیو دا مونځ ادا کوي اداء کاملا دائما ادا کوي مطلب پرېږدي نه. دویم دا چې په کامله ادایګي کوي او د کامله ادایګي دې ته وایي چې سړی اودس هم صحیح وکړي او بیا د مانځه ټول ارکان صحیح ادا کړي. نو زه تاسو ته یو مثال صرف وایم. یو سړی مونځ کوي رکوع ته ښکته شو نو واپس یو رکن پاتې دی چې د هغې لپاره به ته ودرېږي قومه ورته وایي او د دې ودرېدو نه پس چې ودرېږي نو سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد دا به وایې نو بیا به الله اکبر وسجدې لپسې دا قومه ده. د یو سړي دا قومه پرېښوده او د رکوع نه سیده سجدې ته لاړ نو دا کامل ادایګي نه ده دا ناقص لمونځ دی او دائما یې ادا کوي همیشه ادا کوي کله یې نه پرېږدي. او دویمه معنا اقامت الصلاة چې نظام د مونځ به قایموي. د نظام د مونځ نه مطلب دا دی چې جومات به جوړوي د جومات چاردیواري د جومات انتظامات د لایټ انتظام د اوبو انتظام په دې کې د امام بندوبست د مؤذن بندوبست د پیردارۍ بندوبست دا ټول انتظام به کوي. نو د مؤمنانو فرض دي که په یو ځای کې ټول خلک په خپل کور کې ځان د 5 وخته مونځ ادا کوي نو په دې حکم عمل نه کېږي ده بلکې د مونځ نظام به قایموي. با جماعت مونځ د مسلمانانو دپاره ډېر لوی اهمیت لري. خلک کله وایي یاره څه دی خو جماعتي سنت ده که نه د دې سنت دا تاسو د سنت وایئ د دې خبره واورئ. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل په یو ډېر عجیبه حالت کې عجیبه انداز کې وفرمایل فرمایي زړه مې غواړي چې د ژمې وخت شي نو په خپل ځای باندې بل څوک د ژمې لمانځه ته مخکې کړم او څه ځوانان د ځان سره واخلي چې مالک دی یو نایب او خلیفه دی د هغه د مرضۍ د حاکم د مرضۍ مطابق به تصرف کوي. دا ما بار ترجمه وکړه نو مما او د هغه څه نه رزقنا چې ورکړی دی مونږه هم دیو ته ينفقو خرچي ما ورکړی دی او